بسم الله الرحمن الرحیم د برایټ فیوچر کمپیوټر اکیډمۍ له طرفه نن مو یو بل کلاس اهلو د شیر هولډر په باره کې چې مون سره یو دوه یا درې بزنسمن یو ځای کاروبار کوي او د هغې شیرز چې دی د هغې پرسنټیج حساب سره تقسیم وي نو مونږ به د هغې لپاره یو داسې فایل جوړو چې هغه به مطلب د هغې دریو واړو هغه ټول منیجمنټ چې دی هغه به په دغه یو فایل کې کیږي او د هغې هغه پرسنټیج چې دی هغه به ایکولي چې دی هغه به ډیوایډ کیږي په دریو واړو دغه پرسنټیج په حساب سره چې څومره پرسنټیج وي دغه شانتې په هغې کې به مونږ سره راشي آیټم آی ډي ټیک شو بیا به مونږ سره راشي آیټم نیمو بیا به مونږ سره راشي پرایس چې په څو مونږ اغوستي بیا به مونږ سره راشي کوانټیټي بیا به مونږ سره راشي سیل پرایس او بیا به مونږ سره راشي سیل آیټم څومره مونږ سره سیل شوي او بیا چې دی ریمینینګ آیټم او بیا به مونږ سره راشي ټوټل ویلیو د دې ټوټل ویلیو سره راځي او بیا مونږ سره فسټ شیر هولډر د دې مونږ سره دا 35% بیا دې مونږ سره دویم سیکنډ شیر هولډر د دې مونږ سره دا 30% او دریم دی بیا مونږ سره تھرډ شیر هولډر 35% sorry 25% دا به ټول زه سلیکټ کم او په دې باندې به دا نشان چې مونږ سره دا شانتي شي ډبل بیا کلیک کم دا به د اټومیټک د دې دغه ټکس سایز په شکل کې چې دی دا به اټومیټک اپډیټ شي دغه شانتي اوس دا مونږ یو دغه جوړ کړو په دې کې زه یو 10 آیټم آی ډي چې دی ورکوم پرس کا آی ټي 001 دا مونږ سره دی یو 10 آیټم باندې دی کار کوي په 100 په 10 دا مونږ یو ټیبل جوړ کړو او دا مې آل بارډر کو ٹھیک شو ټایم نیو رومن مې کو او دې ځای نه مې سنټر کو ٹھیک شو او دې له به زه لږ سایز غټ کړم لږ ډیزاین مې ورته ورکړم زموږ سره لوک اف چې دی ښه ښکاري یا موږ به لږ ورته کې کمزوري ولګو دې کې به سپین ولګو یا به دې کې هم سورون سوري کوم کلر موږ سره زیړ لږ واضح ښه ښکاري مونږ زیړ سوري مونږ ولګو دغه سپین ټیک دی دا مونږ ولګو اوس په دې کې چې دی په دې کې زه سمپل لږ غونډه کې کلر نور ډیزاین کوم ټیک شو مونږ سره دا او دا به مونږ یو بل والو بلکې دا یو به والو دغه شانتې دا یو به والو او دغه شانتې دا به والو او ټوټل ریوینیو چې دا هغه به مونږ سره په دې کلر کې راشي دغه شانتې مونږ سره به راشي دلته ټوټل ویلیو دلته به شو کېږي دلته به د هر یو جدا حصه راځي دا به زه آل بارډر کوم او د هغې نه علاوه دا به چې دی مرج اینډ سنټر دا مونږ سره یو سمپل ډیزاین تیار شو ټیک شو
چې په دغه کې په دې ډیزاین باندې به موږ اوس فارمولې لګو او فارمولې چې دي په دې کې موږ سره دغه شانتي فارمولې نشته د پلس ماینس نه چې کوم فارمولې کریټ کېږي د ټیم مطابق د هغې نه کوم کار اخیسته دي هغه څیز په دې کې استعمالیږي او چې دی موږ به ټول کار چې دی پریکټیکل کوي فرض که موږ سره دی کیبورډ دغه شانتي ماوس و دغه شانتي LCD بیا د دې ماوس پیډ و دا درې آیټم موږ سره پوره دي د دې پرایس دا موږ واخیستو مطلب په 650 و فرض که دا هم واخیستو په 200 دا هم واخیستو په 5000 واخیستو 100 کوانټیټي کیبورډ موږ واخیستو 500 دانې یا سوري 5000 دانې دغه شانتي ماوس کو 10000 LCD हो 250 माउस पैड हो 10,000 د دې سیل پرایس چې موږ سره فرض که موږ هول سیل ورکو یا نارمل هغه استعمالو ریټ موږ سره دا شو دا موږ 250 شو او دا موږ سره سوري 5000 یا 6000 ٹھیک شو دغه شانتي ماوس پیډ چې دی 150 اوس په دې کې ریمیننګ آیټم به موږ سره څنګه راځي ریمیننګ آیټم به موږ سره د ټوټل کوانټیټي نه چې دا سیل آیټم به موږ مینس کوو به موږ سره ریمیننګ راشي ټوټل کوانټیټي مینس سیل آیټم equal to دا موږ سره راغی ټوټل ویلیو به موږ سره څنګه راځي ټوټل ویلیو به موږ سره sorry profit only profit ٹھیک شو profit موږ څنګه راولو profit په موږ داسې راولو چې is equal to sell item ضربې sell price minus دا هغې نه به موږ څه وکړو آیټم ویلیو به دې مینس کړو نو د آیټم ویلیو به موږ سره څنګه راځي پرایس ضربې سیل آیټم دغه به موږ سره چې څومره موږ سره دا به دې مینس کړو دا به موږ سره اونلی پرافټ راشي فرض که موږ یو آیټم خرڅ کړو 100 روپۍ دی په دې کې دا زموږ 100 روپۍ راغلي ٹھیک شو اوس دغه شانتي دا چې دی دا پرافټ موږ په دې پرسنټیج حساب سره په دې شیر هولډر باندې تقسیمو د هغې لپاره به فارمولا دا ضربې موږ سره چې د ده څومره حصه ده په هغې پرسنټیج کې به زه ضرب ورکړم انټر د ده پکې موږ سره په دې 100 روپو کې 35 روپۍ شوې دغه شانتي دله به هم دغسې وکړو پرافټ ضربې د ده پکې څو حصه ده 30% دله به په 30% کې ضرب ورکړو د ده په دې کې 30 روپۍ شوې پاتې شوې 25 دا رنده شوه از اکول ټو پرافټ ضربې 25% دا رنده شوه دا فارمولې به مونږ چې دی د دې ټولو لپاره دا فارمولې به مونږ کته راولو اوس دلته مونږ ټوټل راوباسو نو سمپل سم فارمولا از اکول ټو سم دې ځای به مونږ سلیکټ کړو تر دې ځای پورې اوکې باندې دغه شانتي از اکول ټو سم او دا به سلیکټ کړو
او بریکټ بند دغه شانتې دا از ایکول ټو سم دا به سلیکټ کړو او بریکټ بند دغه شانتې از ایکول ټو سم او دا به سلیکټ کړو. اوس ایزیلی چې په دې کې زه انټري کوم فرض که مونږ ماوسز خرڅ کړو څومره ماوسز مونږ خرڅ کړو 500 یا 5000 سوري 500 ټیک دی. دغه شانتې ایل سی ډی مونږ خرڅ کړی 4500 او دغه شانتې ماوس پیډ مونږ خرڅ کړو 5560. دا اوس ټوټل ریونیو مونږ سره راغله ټوټل ویلیو ټوټل پرافټ مونږ سره راغی 3,48,100 روپۍ. دغه شانتې په دې کې 1,21,850 روپۍ د ده راځي 1,04,430 روپۍ د ده راځي او 87,025 روپۍ د ده مونږ سره راځي. نو په دې کې نور سمپل نشته. په دې کې آیټم ریمیننګ آیټم چې دی مونږه ټوټل کوانټیټي نه به مونږ مینس کو سیل آیټم مونږ سره به ریمیننګ آیټم راشي پروفیټ چې دی او پروفیټ کې سمپل مونږ سره سیل آیټم چې دی هغې مونږ سره په سیل پرایس کې ضرب خوړل دی او د هغې نه منفي شوی دی بای پرایس چې کوم باندې مونږ اخیستی دی او سیل آیټم ضرب خوړل دی هغه د هغې دې نه ماینس شوی دی. نو مونږ سره صرف پروفیټ دلته راوتی دی او دلته چې دی دغه پروفیټ چې دی نو په شیر هولډر باندې تقسیمیږي. نو دا سمپل یو فایل دی صرف د دې لپاره مو جوړ کړو چې ستاسو مایند وچلېږي چې په دې کې به مونږ ځینې کار چې دی هغه خپل مایند سره هم جوړو. والسلام انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به میلاویږو.